په کانفرنس کې هم د ویناوالو خبرې تر ډیره د اوبو په ښه مدیریت او کنټرول راڅرخېدلې. ویناوالو په حکومت نیوکه درلودي او ویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي د هیواد اوبه په ښه ډول مدیریت او کنټرول کړي. دوی ویل د اوبو د ښه مدیریت د نه کولو لامل اوبه د کمښت په لور روانې دي او که جریان ولري نور ستونزې به هم وزېږوي. شما فکر بکنین که کمبود آب اگر با این عواملی که به اصطلاح مناسبات اجتماعی ما را بسیار پیچیده ساخته یک جای شود به عامل انفجار اجتماعی تبدیل میشه. د اوبو د سرچینو مدیریت او پراختیا په برخه کې د ګټور میکانیزم جوړول هغه څه دي چې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې خړوبولای شي. خو دلته ویناوال هم دا نیوکه لري وایي چې په شته اوبو کې ډیری کرنیزو ځمکو ته اوبه نه رسیږي او له کرنې پاتې کیږي. کشوری هستیم که آب فراوان داریم. کجاست آب؟ ما از آب خود استفاده نکردیم. ما 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، در حدود 2 میلیون هکتارش کشت میکنیم. افغان ولسمشر هم تیر کال د اوبو په 4م ملي کانفرنس کې ویلي و چې د افغانستان اوبه مهمه طبيعي سرچینه او د افغانانو شتمنۍ ده او زیاته کړه چې د هیواد اوبه د سم تنظیم او مدیریت په برخه کې زیات کار ته اړتیا لري. د نظر خاوندان هم په دې اندي او وایي چې د افغانستان اوبه کنټرول شي او سم ګټه ترې پورته شي نو افغان حکومت بل گاونډي هیوادونو د برېښنا له واردولو هم خلاص شي.